د شاعر ضمیر خان ضمیر د بچو ګاډی سیلاب ریلی کې وړل شوی دی او بیا په دغه دوران کې ریسکیو والا او د هغه ځای عوامي خلکو دغه ګاډی رانیولی دی. په دغه حالاتو کې د ضمیر خان ضمیر دوه بچي په دغه ګاډي کې ناست ول چې یو زبیر او بل عمیر و. زبیر چې د عمرې دپاره سعودي ته تلو او نن یې فلایټ و. دغه د سیلاب ریلی کې دغه ګاډی شوی دی خو په دغه کې د ضمیر خان ضمیر دغه دواړه بچي بچ شوي دي او ضمیر خان ضمیر ډیر زیات په یو ویډیو کې هم وژړل او دغه ویډیو تاسو کتلی وي. د هغه ځای مقامي خلکو او د ریسکو والای شکریا هم ادا کړله چې دغه کار په وخت باندې سرته ورسېدو او دغه بچي بچ کړی شول. د ضمیر خان ضمیر کوم مشرې زوی چې دی زبیر د هغه لاس پکې مات شوی دی. کوم کسان چې ورسره ول هغوی هم زخمیان دي. دغه اپډیټ چې درلم درکوو چې د ضمیر خان ضمیر کوم بچي دي هغه دغه سیلاب ریلی کې بچ شوي دي، الله بچ کړي دي. دا کوم سیلابونه چې مردان صوابۍ او نورو علاقو باندې رامات شوي دي نو د هغه ځای عوامي خلکو ته پکار دي چې ځان وساتي